شیخ الحدیث گران مولانا مطیع الله صحیبا الله درکړي مرتبه ډېرې اعلی صحیح. مفتی صاحب محترم، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې ستره په کومو قسمو باندې درېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، ستره د لمانځه والا و مخته یو لکړه دروي چې هغه یو ګز وي، د یو ګوتې اندازه پنډوالی وي، نو بیا چې د لکړې واخواته څوک تېرېږي دا پروا نه لري. که چیرې څه کمه وي د ضرورت په وجه هم صحیح ده. د لمانځه و مخته چې یو سړي یو لیکه کش کړې وي دا هم صحیح ده، لکړه نه یا یو شی را ځړولی وي د سترې دپاره دا هم صحیح ده. که یو مسله یې غوړولی وي دا هم صحیح ده. خو په دغه رقمو باندې که چیرې یو سړی پر لمانځه باندې ولاړ وي دغه شیان یې ایښي مخته دا ستره نومیږي. احسن الفتاوا 3 جلد باب مفسدات الصلات والمکروهات 149 صفحه. والله اعلم.